عدنان سامي وایي چې د ډیورنډ کرښې د غچ اخیستنې لپاره افغانستان ته مبارکي وایي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې ورزشي او مهم خبر ته. د کرکټ په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې د انګلند ملي لوبډلې پر وړاندې د افغان ملي اتلانو بری ته د پرلپسې غبرګونونو په دوام هندي سندرغاړي عدنان سامي وایي چې د ډیورنډ کرښې د غچ اخیستنې لپاره افغانستان ته مبارکي وایي. نوموړي دا موضوع د چهارشنبې په ورځ د کب 8 د خپل ایکس پاڼې له لارې په یو لاند پیغام کې چې د ګڼو افغانانو له تود هرکلي سره مخ شوې مطرح کړې ده. ډیورنډ فرضي کرښه د 1893 کال د نومبر په 12مه د برتانوي هند بهرنیو چارو وزیر سیر مورټیمر ډیورن او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ یوې موافقې له مخې وټاکل شوه. دا کرښه د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ د سرحد د ټاکلو لپاره رامنځته شوې وه چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لنجمن سرحد په توګه پیژندل کیږي. افغان حکومتونو دا کرښه هیڅ کله دایمي رسمي سرحد نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې په خپله دویمه لوبه کې سیال انګلینډۍ لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه. د افغان ملي اتلانو پر دغه تاریخي او حیرانونکي بری د افغانستان د جمهوریت نظام د دوو پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او محمد اشرف غني په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هم خوښۍ څرګندونې کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د خپل ایکس پاڼې له لارې په دغه سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د باري مبارکۍ ترڅنګ ملي اتلانو ته د لا نورو باریاو هیلهمندي ښودلې ده. ورته مهال د جمهوریت نظام مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلې د کرکټ په اتلانو جام کې د ملي لوبډلې باری په پاره ټولو هیوادوالو د کرکټ مینوالو او یا د لوبډلې د هر یو غړي ته مبارکي وړاندې کوم. ښاغلي غني د کرکټ ملي لوبډلې ته په خطاب کې زیاته کړې دا بری چې د نړۍ پر یوې ډېرې پیاوړې لوبډلې مو ترلاسه کړ ستاسې د ټینګار او هیلهمندۍ نښه ده. لا استرالیا سره په روانې لوبې او نورو ټولو لوبو کې درته تر دې لا ډېرو بریاوو هیله کوم. د یادونې ده چې افغانستان د خپل کرکټ په شاوخوا 2.5 لسیزې تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او د انګلند پر وړاندې د خپل لومړني بری یو بریالی څپرکی پرانیست. افغانستان په دغه جام کې وروستۍ لوبه سبا د فبرورۍ په 28مه نیټه ماسپښین 1:30 بجه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د استرالیا خلاف ترسره کوي.